خبره ډېرې ښه خبرې وي، خو د هغه خبرې چې وي هغه ډېرې د شریعت نه بار او ډېرې پارونکې خبرې وي، د افغانستان د تباهي او د بربادۍ خبرې وي چې هغې تعلیم ته مباه ویلې. اول دا مباه چې شته وي افغانان ورونو کېدای شي د بعضې خلکو پې سر خلاص وي یا بعضې خلک پوهېږي په دې باندې نه پوهېږي. مباه مطلب دا دی چې نه نر دی او نه ښځه ده، یعنې دې تعلیم ته ضرورت نشته، یعنې خلاص مقصد د هغه دغه و. او بل طرف ته ستانکزي صاحب د قرآن خبره وکړه، د شریعت خبره وکړه، د هغې په مقابل کې خپله د طالبانو د المعروف یو غړی یا مشر راپاڅېږي او هغه وایي چې دا خو هېڅ امکان نه لري. یعنې د قرآن دلته رد وکړو، یعنې دلته د شریعت رد وکړو. اول خو باید دغه محکمه شي او د طالبانو دې مابسته ور واچي، د حنیفي په نوم باندې چې دا کم یو طالب دی. او دغې ته موږ دا خبره کوو چې ته وایې چې یعنې تعلیم ته ضرورت نشته، که نن تعلیم نه وی ته به بربنډ وي. ځکه د علم د وجې دغه جامې چې تا اچولي دي دا د علم د زده کړو نه دغه خلکو کړې ده او تا دا جامې پاکې اغوستې سپینې جامې. د علم د وجې تا دا واسکټ اچولې، د علم د وجې دا تا تشنې اچولي، د علم د وجې نن ته د میک ته ولاړې، دا میک چې چا جوړ کړی هغې علم کړی، دا میک یې جوړ کړی. د علم د وجې ته انټرنیټ استعمالي، دنیا ستا خبرې ګوري. د علم د وجې ته په تیارو کې ګرځې سې مهربانه، او د علم د وجې ته په موټرو کې ګرځې. د علم د وجې ستا عیش او مشرت زندګي ده. که دا تعلیم بد شی وی هېڅکله به دا شی نه چا نه وی کړی. او زه یاران په دې وانه یم چې که دا شی موږ وکړو خو موږ باندې د کفر فتوه لګي، یعنې که د قرآن او د شریعت خلاف یو کار وکړي خو د کفر ټاپه په تا لګي. مګر همدې نن په جار سره په دغه وانې کوي. نو افسوس خو سړي ته ورځي چې دغه شان خلکو ته دغه نظام په لاس ورغی. او زه یو درې خبرې نن کومه، او دا زما خبرې چې دي زه بالکل عام طالبانو تاسو ته مخاطب یم او تاسو ته دا خبر کوم. یعنې دا نن تقریبا 28 تاریخ دی د 9مې میاشت 2022 کال دی او دلته په لندن کې د شپې 15:10 بجې دي په افغانستان کې بسوي. دا میسج زما ووره. زه ولې په ملي اردو والا باندې مینم، ولې ملي اردو والا سره ما ډېره مینه لرلودم، ځکه چې زه د دې ډرامې نه خبر وم چې دا څه ډرامه د ملي اردو سره کېږي. او ما به چې دلته بعضې وخت نیوکې وکړې، ما پسې به خلک لایفونه راتلې، ما ته به بدې ردې ویل چې ته د نظام خلاف یې. زه د نظام خلاف نه وم، ما غوښته چې طالب او ملي اردو والا سره یو ځای وي او زه د دواړو نه غاړه چاپېره کړم. زما مقصد د مبارزې دا و. خو زه تا ته ویم چې ته ټیک ته به یو عقیده یو دغه به لري، مینه به لري، محبت به لري، قرباني به دې ورکړې، هغه ټول وانه زه پوهېږم، ځکه د دغه وطن بچی یم او ما دا انقلابونه لیدلي. خو په خدای کې نو که چې ستاسې دا د طالبانو اداره نه ده، دا یو پروژه ده. او درې خبرې دې ولس ته زه کوم، مخکې مې کړي او دا خبرې زه بیا هم تکراري ځکه کوم چې بله ورځ د مرګ هېڅ معلومات نه کېږي، کله سړی مړ کېږي. موږ خو د وطن عاشقان یو، همداسې ټول مسافر. اول د طالب پروژه چې ده ما تاسو ته ویلي د اسلام نه زړه تورول، د ګیر نه زړه تورول، د ملا نه نفرت کول، د طالب نه نفرت کول او اسلام بدنامول. اولنی شی دا دی او دا یو کال شو 14-15 میاشتې ته وګورئ چې د طالبانو نه، د ګیر نه او د ملا نه خلک څنګه نفرت کوي. تاسې به په دې میډیا هم ګورئ، په عام مجلسونو کې به هم ګورئ. دا خو بالکل دا یو شی عملي شو. دویم ما دا خبره کړې ده چې د طالب د پروژې دویمه دغه چې ده هغه د پښتون افغان بې تعلیمي کول دي. یعنې پښتنو ته به ډېره زیاته ضربه ورکوي په تعلیم کې. او دا دې چې 9 کې هم راغلي وو دې پښتانه بې تعلیمه کړه. همدغه طالبانو ادارې پښتنو مکتب د جنکو مکتبونه یې بند کړه، سیا مهربانه وطن شاړ کو، سیا مهربانه وطن در په در کو. یعنې دا دوه شیونه خو یعنې فلحال بالکل عملي شو زما په ژوند چې ما کومې درې خبرې کړي. درېیمه خبره چې ده هغه د افغانستان د تجزیې خبره ده. افغانستان ستاسې په لاس باندې تجزیه کوي او دا دغه به چا ته راځي، دا به راځي طالب ته او پښتون ته چې پښتون په دې حکومت کې وو او د هغه د لاسه دا کار وشو. ځکه چې ته دریځوبانو ته حق نه ورکوې، تاجک ته، ازبک ته، ترکمن ته، هزاره ته، داسې نه یم چې د غصبګرو جنګسالارانو ته عیسا ورکړه. نو خو نور خو ټول د خپل لاندې کړي، موږ خو سړانده نه یو چې ړانده یو. زه خو په دې نه خوشحاله کېږم چې یاره ټول قدرت د پښتنو سره یې مهربان، ځکه چې په دغه وطن کې دغه خلک اوسېږي، دغه هم حق لري. او تاسې یقین وکړئ چې دا کار به ډېر زر کېږي
یعنی دا تاریخ د تمو ویل او نړیوال به دغه جنگي ډلو تر کومک کوي او ما تاسو یو خبره کړې چې د پاکستان د سیدې لکه بیا د بینې مافي لګیو کوی کې چې سپیو لیدلې او موږ لګیو ورو وبره وباسو دا 15 کاله موږ وبره وباسو خو هغه کوی کې چې هغه سپی دی هغه مګه چې پکې مرداره پرته هغه نه رسېدلي هیڅ کله زموږ په افغانستان کې نه امن راځي او نه زموږ جهاتونه کم پیدا لري او دا خبر هم د کوم امام طالب اوس په دې وظیفه کې ولاړې په کابل کې به یا په غزنی کې یا په قندهار کې یا په بل ځای کې که تاسې پرې نه خود یو دې دنه بیا په جازونو کې ستاسې مشران کې نه ناسته دا د باچا کاموال دغه تاریخ یاد ساته 9 میاشت 2022 کال او د لندن په ټیم 15:10 بجې دا زما خبره یاد ساته تا به همدلته پرېږدي او دې بدنه څوک کوټې ته منډې وي څوک بدنه قطر ته منډې وي څوک بدنه ورو په خارجونو ته په تیارو کې بدل ناست ته بیا دغه ته پرېښی سي مېرمه ته به خوارو زاري ځکه چې دې کوم کارونه کوي دا هم د افغانیت خلاف دي هم د اسلام خلاف دي هم ملي ګوره زه په ملي بیرغ باندې ولې ولاړ زما ته معلومات چې په ملي بیرغ زما ټول افغان ملت راغونډېږي زه په ملي سرود ولې ولاړ زه خو پوهېږم چې په ملي سرود باندې ټول افغانان راغونډېږي زه په تعلیم باندې ولې د جنکو په مکتب ولاړ په دې باندې زما ټول افغانستان ټول خلک راغونډېږي مګر دا درې واړه د طالب چې کومه پروژې ته راغلي د امریکا او د پنجاب په پروژه باندې د دې مشران د داخل دا شي نه کوي ځکه چې دا د اتفاق شي نه دي که دا شي نه وکړو افغانستان جوړ دی بیا زما څه کار دی چې دلته ټلیفون ته راځم اختلاف کوم د بل چا څه کار دی د بل چا څه کار دی قربان دي شم دا درې خبرې مې ته وکړي او دا بیا ساتي او دغه حنیفي ته مونږ ویو چې دا کوم د امر بالمعروف مشر دی چې دغه د علم وجه ده چې ته نن داسې غوړ ګرځي او که دا علم نه وي نو ته دا خبره چې په کوم ځای کې په ډاو کې به د سیمه ربانه خورنو دغه به پیپول کې افغانان ورونو پویګو وطن د بل طرف ته روان دي د یو بل جنگ طرف ته روان دي او په زوره دی ګوره دا جنگ جوړي تاسو یقین وکړئ چې ما وخت یو ویډیو وکړه د 1990 خبرې ده کوم دا یو وخت طالبان وخت کې ډېر ګرځیدم راګرځیدم ونه لیکي چې دا رااله یقین وکړه په هغه وخت کې په افغانستان کې خالي یو پنشیر کې جنگو د جنکو مکتبونو په هغه وخت کې بند کړ یعنی ما وختیم د غمله نوم می د تواغستو حسن جان مولوی ټول دنیا پیژني دا د ونه خبره ده ونه بیا ته خبره په ننګرهار په پانتون کې په ننګرهار کې تاسو یقین وکړئ چې دا را پاسې دو او پانتون لکان راغون کړي زما مرګړي پکيو دا ته درو خبر نه کوم پانتون لکان راغون کړي د طالبان حکومت 1999 کله دا خبره دروغ تاسو رښتیا کولای شي ودرې دوه ورته ویل چې ما انجینرینګ کوي ما ډاکټري کوي ما بل شي کوي ورته څه نور صحیح سره څه کوي چې کوي په نور شي نه ان دا دغه خبره کوم د حنیفي خبره د اسلام سره په ټکر کې دي د امر بالمعروف خبره او کزستاني صاحب خبره صحیح دي ستانګي څه خبره خو ته هم طالب موږ ولې سيو د کلاغه د شرعي صاحب د افغاني صاحب د جوړښت صاحب هغه د جوړ خبرې وي خاطر اوس دی خپل کې سره نه جوړیږي دی خپل کې سره یو بل تلاف نه ورکه یو بل په خلاف واني نو ته ماته چې دا ملت بدی جوړ کی د افغانستان بدی جوړ کی اس کله نه ګور زه یو خبره همیشه یو خبره کوم چې یو خاص بته